اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیر سټوډنټ ویلکم بیک ټو هاشر اکیډمي په نننی لیکچر کې مونږه خبره کوو چې C4 فوټوسینتھیسس څه ته ویل کېږي او دا د پلانټس لپاره ضروری ولې دی ټیک شو د دې نه مخکې لیکچر کې مونږه ډایرکټ ریاکشن وی او په ډایرکټ ریاکشن کې مونږه دا خبره کړې وه چې دغه د موږ سوای C3 سکیم هم دغه ته ویل کېږي او C4 سکیم چې کوم دی نو د C3 سکیم نه لږ شانتي سره دا بدل دی صحیح شو اوس دا خبره کوو چې په دې دوه کې ډیفرنس سره او بعضې پلانټ دا C4 فوټوسینتھیسس دا ولې کوي د دې امپارټنس سره د دې په باره کې خبره کوو ټیک ده ښه جي نو ټاپک دی زموږ سره C4 photosynthesis صحیح شو نو دلته کې څه کېږي when a 4 carbon compound is formed is the first stable compound of carbon fixation in the direct reaction is called C4 photosynthesis چې کله هم په فوټوسینتھیسس کې اولنی چې کوم سټیبل کمپاوند جوړ شو په هغې کې کاربن اټم څومره و هغې کې کاربن اټم څلور و نو دغې فوټوسینتھیسس ته موږ څه وایو دې ته ویلی کېږي C4 فوټوسینتھیسس و د دې په مقابله کې که فرض کړو موږ C3 فوټوسینتھیسس ووایو نو په کې اولنی کوم سټیبل پروډکټ جوړېدو هغه PGA جوړېدو که نه PGA زموږ سره 3 کاربن کمپاوند دی او هغه څه هغه سټیبل پروډکټ و اولنی نو ځکه هغې ته څه ویلی کېږي C3 فوټوسینتھیسس و خو په C4 فوټوسینتھیسس کې چې کوم سټیبل پروډکټ جوړېږي اولنی یا سټیبل کمپاوند جوړېږي اولنی هغې کې 4 کاربن اټمز دي نو په دې وجه باندې ته څه ویلی کېږي C4 فوټوسینتھیسس دې ته ویلی کېږي صحیح شو ښه جي اوس خبره دا کوو چې د کمپاوند نوم سره د هغې نوم خو پاسپو ګلیسرایډ د هغې نوم صحیح شو PGA مطلب څه پاسپو ګلیسرالډیهایډ د هغې نوم صحیح شو اوس وایو چې په دې کې چې کوم دا 4 کاربن کمپاوند جوړېږي د دې نوم سره ټیک شو نو د 4 کاربن کمپاوند د 4 کاربن کمپاوند از کالډ اکزلو ایسیټیټ او دغه 4 کاربن کمپاوند مطلب چې کوم اولنی سټیبل کمپاوند جوړېږي په دې فوټوسینتھیسس کې دغه سره دغه ته وایو اکزلو ایسیټیټ او اکزلو ایسیټیټ کې څه په دې کې څلور کاربن صحیح شو دې ته اکزلو ایسیټیټ هم ویل کېږي یا اکزلو ایسیټیک ایسډ ورته هم ویل کېږي صحیح شو چې کوم ټم تاسو اساني په هغه طریقه باندې تاسو ویلی شئ صحیح شو in the plants in which C4 photosynthesis take place are called C4 plants او هر هغه پلانټ چې پای کې دا C4 فوټوسینتھیسس کېږي دغه پلانټس څنګه څه وایو دې ته ویلی کېږي C4 پلانټس دې ته ویلی کېږي C4 پلانټس دې ته ویلی کېږي صحیح شو یعنې هغه فوټوسینتھیسس چې په هغې کې اولنی سټیبل کمپاوند جوړېږي پای کې سه هغه 4 کاربن کمپاوند دی دغې ته موږ C4 فوټوسینتھیسس وایو او هر هغه پلانټ چې پای کې څه کېږي پای کې دا C4 فوټوسینتھیسس کېږي هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي C4 پلانټ او دا کم او 4 کاربن کمپاوند چې جوړ شو دغې کمپاوند ته موږ څه وایو دې ته ویلی کېږي اکزلو ایسیټیټ او یا دې ته ویلی کېږي اکزلو ایسیټیک ایسډ هغې ته ویلی کېږي ټیک شو اوس C4 پلانټ څه کېدی شي لکه مثال په توګه باندې میز او شوګر کین میز او شوګر کین دا چې کوم دي که نه دا زموږ سره سري د C4 پلانټ دی ځکه په دې کې څه کېږي په دې کې C4 فوټوسینتھیسس کېږي C4 فوټوسینتھیسس پکې څنګه کېږي ځکه په دې کې چې کوم اولنی سټیبل کمپاوند جوړېږي په فوټوسینتھیسس کې هغه سره هغه 4 کاربن کمپاوند دی اکزلو ایسیټیټ دی ټیک شو ښه جي اوس خبره دا کوو چې په دې پلانټس کې د C4 فوټوسینتھیسس دا کېږي ولې او د دې پیدې څه دی ټیک شو ښه جي C4 photosynthesis take place in those plants which are grown in dry and hot condition. اوس پلانټ ته داسې انوایرمنټ راغی مطلب پلانټ ته څه راغی د اوبو کمی راغی د واټر سکیرسټي ورته راغله د اوبو کمی ورته راغی او یو څه شو یو موسم شو ګرم موسم څه شو هغه ګرم شو نو په دې پلانټس کې بیا څه کېږي په دې پلانټس کې کېږي بیا C4 فوټوسینتھیسس ولې C4 فوټوسینتھیسس پکې ولې کېږي C4 میکانیزم is the adaptation in plant in order to reduce the photorespiration ځکه چې کله موسم څه شي هغه ډرای شي او څه شي دا هارډ شي نو خبر یا ساتئ څه چله کېږي د پلانټ چې کوم سټرومیټا ده یا په لیوس کې چې کوم سټرومیټا ده هغه سره هغه کلوز کېږي نو اوس چې کله سټرومیټا کلوز شو او الریډي موږ ته پته ده چې کوم د واټر لاس کېږي هغه د سټرومیټا په مدد سره کېږي او کوم چې ګیشیس ایکسچینج کېږي هغه د سټرومیټا په مدد سره کېږي اوس پلانټس خپل سټرومیټا څه کړه هغه بنده کړه نو سټرومیټا ولې بنده ځکه چې د دې نه واټر لاس د دې نه ونه شي که نه ځکه الریډي د اوبو کمی دی الریډي د اوبو کمی دی نو چې دا اوبه نورې څه د پلانټ باندې نه بهر ته لاړې نه شي نو د دې لپاره دوی سټرومیټا کلوز کوي و چې کله سټرومیټا کلوز شو نو ظاهره خبره ده پرې کې به ګیشیس ایکسچینج نه کېږي مطلب کم اکسیجن چې په دې پلانټ کې دننه د فوټوسینتھیسس په پروسس کې جوړېږي هغه به بهر ته نه وروځي هغه به بهر ته نه راوځي او کوم چې کاربن ډای اکسایډ دی هغه به د انوایرمنټ نه پلانټ ته نشي تللی د فوټوسینتھیسس دپاره نو څه به کېږي داسې چل به کېږي که نه چې پلانټس په د سن لایټ په پریزنس کې به څه کوي د به ریسپایریشن کوي
پلانټس په سیچل کوي د سن لایټ په پریزنس کې وسکه دا ریسپایریشن کوي نو چې کله پلانټس او د سن لایټ په پریزنس کې سکه دا ریسپایریشن کوي نو دغه پروسس ته موږ سوایو دته ولیکيږي فوټو ریسپایریشن دې څه ولیکيږي فوټو ریسپایریشن دته ولیکيږي زه لکه خبره یو ځل سب بیا ریپیټ کوم چې کله ډرای او هاټ کنډیشن مطلب پلانټ سره راغی د اوبو کمه راغی او سره ګرمي ډیره زیاته نه مطلب موسم ګرم دی پلانټ ډیسیژن وکړي کنه چې دا ټرانسپایریشن او یا د ایواپوریشن د پریونشن لپاره دو خپل سټومیټا سکه هغه کلوز کی و چې کله سټومیټا کلوز شو نو واټر لاس باندې کې خو بل نقصان بس کېږي کم اکسیجن چې په فوټوسنتھیز کې جوړ شوی دی نو هغه د پلانټ نه بهر ته نه راوځي او کم کاربن ډای اکساید چې د فوټوسنتھیز لپاره پکاري هغه پلانټ باډي ته دنه نشیتله نو دلته کې د اکسیجن مقدار بس کېږي د بسیوا کېږي او چې کله د اکسیجن مقدار سیوا کېږي نو سبا کېږي زموږ سره بکیږي ریسپایریشن سبا کېږي ریسپایریشن بکیږي یعنی پلانټس په سچل کوي د سن لایټ په پریزنس کې بدو کوي ریسپایریشن نو چې کله پلانټس د سن لایټ په پریزنس کې ریسپایریشن کوي نو دغه پروسس سیستم وسوایو دته ولیکيږي فوټو ریسپایریشن نو په دې پلانټ کې دا موډیفیکیشن شوی دی کنه چې دوی دا فوټو ریسپایریشن د سکه د انهبیټ کی دا فوټو ریسپایریشن څه کې دوی دا انهبیټ کی نو د فوټو ریسپایریشن د انهبیشن لپاره په دې C4 پلانټ کې دا میکانیزم شوی دی دا اډاپټیشن په دې کې شوی دی چې په دې کې څه کېږي په دې کې د C4 فوټوسنتھیسس میکانیزم څه کېږي دا کیری آوټ کېږي صحیح شو نو امید ده چې تاسو به د دې په فائدہ باندې پوه شئ چې C4 فوټوسنتھیسس سره د پلانټ لپاره دا څومره ضروری دی ټیک شو خجی when the temperature is high چې کله ټمپریچر زیاته high the stomata are closed نو stomata چې هغه کلوز کی خبره الریډي موږ ټیک شو and the rate of C4 photosynthesis remain high نو چې کله په دې پلانټ کې څه مطلب دا پلانټ د دې پلانټ خبره کوو چې کله ټمپریچر څه هغه high شي نو stomata close شي نو چې کله stomata close شو نو په پلانټ کې بیا د C4 photosynthesis دا په زیات مقدار کې مطلب د دې چې کم ریټ د دې چې کم سپیډ هغه بیا صحیح هغه بیا سی وای سی شو خجی کلوروپلاست آر پریزنٹ اینو په دا پلانټ کم چې C4 پلانټ دی شو په دې کې کلوروپلاستو په دوه قسم سیلز کې یا په دوه قسم ټیشوز کې دا موجود دي شو یو تاسو لیکيږي یو ته لیکيږي میزوفیل سیلز او بل تاسو لیکيږي بندل شیت سیلز هغه ته لیکيږي دا کلوروپلاستو په دې پلانټس کې کم چې C4 پلانټ سره خبره کوو په دې کې دا په دوه قسم سیلز کې دا مونږ کېږي شو یو په میزوفیل سیلز کې دا مونږ کېږي او بل زم سره دا په بندل شیت سیلز کې دا مونږ کېږي شو کوم چې میزوفیل سیل دا غي لاندې بیا سم موجود دي په دې کې بیا بندل شیت سیل موجود دي نو دا کلوروپلاست په دې دوه قسم سیلز کې سره دا موجود دي صحیح شو خجی وسو میزوفیل سیل په سیټل کوي کالبادا موږ د C3 پلانټس خبرو کو کنه نو په C3 پلانټ کې زموږ سره اونلی دا کم چې کلوروپلاست دا په کم ځای کې موجود دي دا په میزوفیل سیلز کې موجود دي بندل شیت سیلز په هغه کې نیټیک شو اوس په دې دوه سیل د دې فنکشن خبره کو چې په میزوفیل سیلز کې بس چل کېږي او په بندل شیت سیل کې بس چل کېږي ټیک شو نو دلته کې خبره ساتي کاربن فکسیشن زموږ سره په کم ځای کې کېږي دا کېږي په میزوفیل سیلز کې کاربن فکسیشن موږ چې کله سکیږي د اټماسفیر نه کاربن ډای اکساید راځي او هغه سکیږي هغه په یو کمپاوند کې سکیږي دا فکس کیږي نو دا په کوم ځای کې کیږي دا کیږي په میزوفیل سیلز کې په کوم ځای کې دا کیږي په میزوفیل سیلز کې دا کیږي صحیح شو او کوم چې ګلوکوز فارمیشن دی نو دا په کوم ځای کې کیږي دا کیږي په بندل شیت سیل کې په کوم ځای کې دا کیږي په بندل شیت سیل کې نو امید ده چې اوس پتاس پرې باندې پوه شئ چې C4 پلانټس کې هم سره سیلز کم دي مطلب کلوروپلاست په کم سیلز کې موجود دی او په میزوفیل سیل کې چې کلوروپلاست هغه سیټل کوي او په بندل شیت سیل کې چې کلوروپلاست دا هغه څه فنکشن دی شو نو الریډي شارټ کټ دلته کوم مولیکو دا خبره د ځان سره یا ساتي شو د دې سره راځو د دې سکیم لرازو چې دا سایکل په دې کې په کومه طریقه باندې کیږي ټیک شو خجی نو زموږ سره الریډي یو کمپاوند دی د دې کمپاوند سره دته ولیکي فاسفو اینول پایرویټ هغه ته ولیکيږي فاسفو اینول پایرویټ شارټ کټ دي تاسو ولیکيږي کپرس کوم غیدل کې ولو کنه دې ته ولیکيږي دې ته ولیکيږي PEP دې ته ولیکيږي دې ته ولیکيږي PEP دې ته ولیکيږي فاسفو اینول پایرویټ دې ته ولیکيږي صحیح شو د دې سره د څه چلو شي کنه د دې سره کاربن ډای اکساید شي هغه میلو شي ان د پرنس اف انزیم او د دغه انزیم نوم سره پیپکو الله کې چې کوم انزایم په C3 میکانیزم کې هغه تمګه روبیسکو ویلو او دلته کې چې کوم انزایم هغه تمګه سوایو هغه ته ولکې کې پیپکو صحیح شو فل فارم یې سره پاسپو اینول پایرویټ کارباکسیلیز پاسپو اینول پایرویټ کارباکسیلیز او د روبیسکو فل فارم سره رایبولوز بای فاسفیټ کارباکسیلیز صحیح شو نو دلته کې سره پاسپو اینول پایرویټ کارباکسیلیز انزایم په مر سره د کاربن ډای اکساید په دې کمپاوند کې شي د فکشي او د دې په ریزلټ کې څه جوړیږي د دې په ریزلټ کې زموږ سره د اکسلو اسیټیټ جوړیږي صحیح شو نو
دلته کې کاربن اټم څومره دی هغه 3 دی یو سره دا شو نو څلور شو کنه نو دا کمپاوند چې کوم دی نو دا زموږ سره سټیبل کمپاوند دی څلور کاربن دی پکې نو ځکه دې ته موږ سوایو چې دلته کې زموږ سره دا سټیبل کمپاوند دی څلور کاربن نو په دې وجه باندې ته موږ سوایو چې دا زموږ سره C4 فوټوسینتھیسس میکانیزم دی زموږ سره صحیح شو خجی بیا دې څه چلو شي چې دا اکزلو اسیټیټ کنورټ شي ستا یو بل کمپاوند او د غبل کمپاوند موږ سوایو دې ته ولې کېږي میلیټ دې ته ولې کېږي میلیټ او یا دې ته ولې کېږي میلیک اسید سو ته ولې کېږي میلیک اسید او دلته کې NADP د دې سو کې د دې ریډکشن شي د ستا کنورټ شي NADPH2 ته کنورټ شي د دې NADP سو شي د دې وشي ریډکشن مطلب د دې سره هایدروجن میلاو شي او د دې نسلو شي NADPH2 د دې نه جوړ شي صحیح شو خجی وسو د فاسفو انول پایرویټ د سره کاربن ډای اکساید میلاو شو اکزلو اسیټیټ جوړ شو اکزلو اسیټیټ نه بیا شو د دې نه جوړ شو میلیټو وس دا چې کوم سټیپونه دي د زوم سره په کم سره کېږي د زوم سره کېږي په میزوفیل سیلز کې کېږي د زوم سره په کم ځای کېږي د کېږي په میزوفیل سیلز کې یعنی فاسفو انول پایرویټ سره کاربن ډای اکساید میلاو شو اکزلو اسیټیټ جوړ شو د اکزلو اسیټیټ نه بیا شو میلیټ جوړ شو د لکه NADPH2 ته کنورټ شو نو دا چې کوم ریاکشن دی د زوم سره په کم سره کې شو د زوم سره شو په میزوفیل سیلز کې د زوم سره په میزوفیل سیل کې دا ریاکشن شو څه شو دې پوره خبره کلیر چې کله دا میلیټ جوړ شو کنه نو د میزوفیل سیل نه لا چرته راشي د لاشي بندل شیټ سیل ته د چرته راشي د راشي بندل شیټ سیل ته نو دا چې کوم ریاکشن دی د زوم سره په کم ځای کې کېږي د کېږي په بندل شیټ سیل کې د کېږي څه شو نو دې څه چلو چې کله دا میلیټ و بندل شیټ سیل ته دا راغی کنه نو د دې میلیټ نه څه جوړ شي د دې نه جوړ شي پایرویټ د دې نه پایرویټ جوړیږي اوس د دې نه پایرویټ څنګه جوړیږي چې کله د دې میلیټ نه یو کاربن ډای اکساید مالیکول بهر ته وځي چې کله د دې میلیټ نه کاربن ډای اکساید مالیکول د دې نه بهر ته وځي نو د دې میلیټ نه څه جوړ شي د دې نه جوړ شي پایرویټ د دې نه څه جوړ شي پایرویټ د دې نه جوړ شي څه شو و چې کله د دې نه کاربن ډای اکساید څه شو هغه ریموو شو نو دا کاربن ډای اکساید به چېرته ځي ظاهره خبر دی به کیلوین سایکل ته ځي کیلوین سایکل الریډي موږ په C3 میکانیزم کې سیم ټو سیم هغه میکانیزم دی سیم ټو سیم هغه میکانیزم دی چې د برس سره کمباین کیږي د به کمباین کیږي د رایبولوز بای فاسفیټ سره او څه به جوړي 6 کاربن انسټیبل کمپاوند به جوړي هغه 6 انسټیبل کمپاوند به څه کې ماتيږي او دا غنه بس جوړيږي PGA به جوړيږي د PGA نه به څه جوړيږي PGAL به جوړيږي د PGAL نه به څه جوړيږي دا غنه واپس دا RUBP څه کېږي دا غي ریجنریشن کېږي نو الریډي دا پروسس مونږ ویل دی نو دا کاربن ډای اکساید په کیلوین سایکل ته انټر شي او په کیلوین سایکل کې به څه جوړي دی به جوړي د ګلوکوز سینتھیسس به کې دی به ګلوکوز جوړي صحیح شو خجی او چې کوم دا پایرویټ جوړ شو نو دا پایرویټ واپس ته کنورټ شي دا کنورټ شي پاسفو انول پایرویټ ته کنورټ شي دی واپس او PEP ته کنورټ شي او دلته کې د ATP کنزمپشن کېږي ATP څه ته کنورټ کېږي AMP ته مطلب دلته کې دوه فاسفیټ څه کېږي هغه د دې نه ریموو کېږي ATP مطلب ایډینوسین ټرای فاسفیټ او دلته کې AMP مطلب سره ایډینوسین مانو فاسفیټ مطلب دلته کې دوه فاسفیټ څه کېږي هغه ریموو کېږي د دوه فاسفیټ باندې نه ساخلي د انرژي اخلي شو نو پایرویټ څه ته کنورټ شي واپس د لاړ شي چرته میزوفیل سیل ته او په میزوفیل سیل کې د دې نه څه جوړ شي د دې نه جوړ شي فاسفو انول پایرویټ د دې نه جوړ شي صحیح شو نو دا زموږ سره سره دا پروسس چې کوم دی موږ سوایو C4 میکانیزم دی ته ولې کېږي صحیح شو او دا چې کوم دی کنه دا ولې دا سټیپونه چې کوم دی دا په میزوفیل سیل کې کېږي او دا چې کوم ریاکشن دی مکمل صحیح شو دا زموږ سره په کوم سیل کې کېږي دا کېږي په بندل شیټ سیل کې دا کېږي ټیک شو نو د دې پروسس مین پیدا ده کنه چې په پلانټس کې د فوټو ریسپایریشن ونه شي د دې فوټو ریسپایریشن د انهبیشن لپاره په دې پلانټس کې څه د میکانیزم د C4 میکانیزم چې د فوټو ریسپایریشن په دې کې نه کېږي ځکه فوټو ریسپایریشن داسې پروسس دی کنه چې دلته کې انرژي ویسټ کېږي انرژي دلته کې څه کېږي هغه ویسټ کېږي صحیح شو پلانټ ته ضرورت د انرژي دی نو په دې وجه باندې پلانټس کې څه دا میکانیزم اډاپټ شوی دی چې د فوټو ریسپایریشن څه کې دا انهبیټ کې صحیح شو نو امپورټنت خبرې پرې کې څه دي پوینټونه الریډي موږ لیکلي دي او ورسره دا سایکل هم آسان دی برابر طریقه باندې الریډي دا ټاپک هم کړی دی صحیح او صرف دا سایکل چې کوم دی کنه په دې باندې پریکټس پکار دی دا به په خپل باندې دوه درې پیری وکړي نو دا ورته کلیر شي صحیح شو نو امید دا ټاپک به تاسو کلیر شي ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به موږ د فوټو ریسپایریشن خبره کو په دې کې یو شارټ ټاپک دی فوټو ریسپایریشن چې موږ ستاسو وایو ځکه دلته کې به څه راغی فوټو ریسپایریشن نو نیکسټ ټاپک کې موږ د فوټو ریسپایریشن په اړه خبر کوو چې فوټو ریسپایریشن ویل کېږي په اصل کې څه او د دې ډیس ایڈوانټیجز څه دي صحیح شو او د دې پورې دا C4 فوټوسینتھیسس شو دا ختم شو صحیح شو ثانک یو سو مچ او د نوٹ جوړولو لپاره د دې نه سکرین شاټ واخلئ